د کندهاري ځوانانو وړتیا همدا موټر د کندهار اتو ځوانانو په ګډه جوړ کړی. دوی په همدې موخه یاد موټر جوړ کړی چې خپله وړتیا په ګوته او دا وښوي چې افغانان د بشپړه وړتیا لرونکي اشخاص دي. د یادو ځوانانو له ډلې یو تن وایي همدا جیپ ماډل موټر یې د 2 کلونو په لړ کې جوړ کړی. ټول ټال 4,000 امریکایي ډالره لګښت پرې سوی. نوموړی د افغان دولت د ملاتړ او تشویق غوښتنه کوي. په خبره یې که د دوی سره مالی او تشویقي ملاتړ وي داسې ډېر نوښتونه به له ځان څخه ولري. موټر کې مو ټول شیان د الف څخه تر یې پورې ټول شیان مو د لې جوړ کړي دي. د لې د کندهار جوړ دی. یو ماشین او ګیربکس یې دی هغه مو جوړ ورته راخیستی دی. 4,000 ډالر زیات کم مصرف راغلی دی. د دا موټر د جوړېدو څخه مو هدف دا دی چې په کندهار کې بالخصوص په افغانستان کې موږ داسې استعدادونه لرو چې هغه باید راپورته سي، خپل کارونه وکړي، هر یو په خپل مسلک کې کار وکړي او نوښت وکړي چې د وطن ته خدمت ومي. زه پر ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او اسلامي امارت د ولس د منځ څخه راپورته سوی یو ولسي ملي تحریک او حکومت دی. په دې کې ټول افغانان شامل دي او د ټولو افغانانو ګډ نظام دی. نظام د نه یوازې د ځوانانو دپاره د ولس د ټولو اقشارو دپاره خدمت کړی دی او همدا خپل مسؤلیت ګڼي چې د خلکو دپاره لا ډېر خدمت وکړي. په دې برخه کې د اسلامي امارت په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو عمومي ریاست شته چې هغه وخت په وخت باندې دغسې ځوانان ستایلي دي او دوی ته امکانات برابر کړي دي. په کندهار کې د بیوک په نوم موټر جوړونکي وایي ځوانان باید پر خپلو استعدادونو کار وکړي، نوښتونه رامنځته کړي او هڅه دې وسي چې د همدې لارې خاورې او خلکو ته خدمت وکړي.